اهل تصوف وایي چې د لارې په سر یو جومات یو سړی راغی او خیال یې وکړ چې په دې لاره باندې قافلې ځي، چا سره غویی وي، چا سره میخه وي، چا سره خر وي، چا سره څه وي، چا سره. اوس د مانځه ټیم راغی او دا سړی دننه جومات ته مانځه له ځي، نو هغه څاروی خو همداسې پرېښوی نه شي، نو د جومات د خولې مخې ته یې موږی خښ کو چې که ده سره څاروی نو دا موږي پورې به دا څاروی وتړي او دی به منځو کې بیا به پرانیزي او ځي چې څاروی ترې ګډ وډ نه شي. په دې نیت باندې هغه د جومات خوله کې موږی خښ. بل یو سړی راغی، هغه دا خیال وکړو چې د جومات خوله کې چا موږی خښ کړی دی، هسې نه چې څوک پې تندک ونه وایي او پرې نوځي، هغه موږی وویست. په دغه علاقه کې یو ولي اوسېده، هغه ته په زړه کې القاء شوه چې دا پلانې او پلانې سړی چې دی دې دواړو ته ووایه چې الله وایي چې ما هر څه تاسو ته معاف کړه او مې بخلي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې یو شی د جومات خوله کې موږی خښول، یو په یو نیت خښ کو، هغه له یو قسم جزا میلاو شوه، بل په بل نیت وویستو، هغه له بل قسم جزا میلاو. اوس عزیزانو په ظاهر دا خبره مونږ ته سخت ښکاري، لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام. جومات ته یو سړی راغی، مونځ یې وکړ او مانځه نه وروستو پیزار کې پیزار پروت دی او خلکو ته یې سمې کړ چې دا اچولو ټیم کې چاته تکلیف ونه شي. علماء لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده، چاته پڼې سمول چې دي هغه دې کې نفس مړ شي، چې نفس مړ شي نو د الله په نزد د دې نه لوی مقام بل نشته. دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس مقابله وکړي. ستا نفس بدا چرته مانی چې ته خان نواب صوفي صاحب حجي صاحب شیخ صاحب او ته پیزار کې ولاړې او خلکو ته پڼې سمې دا چې والله که تاسو مو خبره ده. نو زمونږ نفسونه دا ډېر غټ. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې تاسو به داسې وکړئ چې جومات ته راننوځئ څه وخت او جارو راوالی یو صاحبه کش 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 جومات جارو کوئ. تاسې چېرته م لیدلي دي؟ تاسو څومره خلک چې دې جومات کې ناست یئ نو جوماتونه هم شته کلو کې علاقو کې چې راننوتی جومات ګندی نو تا داسې کړي دي جارو دې راغستی جومات جارو کې. ډېر ګران کار. دا پیغمبري شیوا ده. علماء لیکي چې یو سړی دی بزرگ، دا نفس ورته وایي چې ما باندې کلا وخوروه، کلا
کله د خار کې پخیږي دا د دې سرونو غوښه یو لویه چاټۍ کې پخ کړي او دا خلک چې دي د جنګیرپوره کې شته دا خلک اول لاندې روټۍ ماته کړي او بیا پې دا د سر غوښې او ښوروا راواړوي او بس ورته کښېني خوري دا نفس ورته وایي چې په ما کله وخوره اوس نفس درې قسمه دی دې څه شی دا نفس یو نفس اماره دی یو نفس لوامه دی یو نفس مطمئنه دی درې قسمه نفس نفس تقاضا دا ده چې په ما کلا وخوره دا بزرگ ورته وایي سبا به در باندې وخوره چې سبا شي بیا ورته نفس وایي چې راځه که نه کلا را باندې وخوره دی ورته بیا وایي سبا به در باندې وخوره په دې اسنا کې میاشتې تېرې شو آخر ورته دا نفس وایي کہ ہر شب گویم کے فردا تر گئی سودا کنم ہر شب گویم کے فردا تر گئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم ہر شب گویم کے فردا تر کئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم خدای دې زما بے خوباسی هره شپه را سره واده وکړې او چې سبا شي بیا راته وایي چې زه نن یم پرېږده سبا به شي چې بل سبا شي بیا راته وایي چې نن یم پرېږده سبا به شي دې بزرګ ورته وایي چې کله در باندې خورم خو ما ته ته ځان وښایه دې نفس ته یې وایي چې ستا شکل څنګه دی ځان راته وښایه نو بیا در باندې کله خورم نفس ورته وایي چې داسې د کلي نه بار وځه چې کلي نه بار ووتو د نفس ورته ځان متشکل کړ د مګې په شان شکل یې د مګې په شان دا لاندې بدن یې نه او صرف سر یې و دا بزرگ چې تپوس کوي چې دا نور بدن دی ولې نشته صرف سر دی شته وی نور بدن مې ځکه نشته چې تا په ما د کلې شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما ونه خوړه نو زما بدن ګلیاو شو ویلی شو ختم شو چې زما تقاضا نه پوره کېده ما چې څه خواهش شو هغه خواهش نه پوره کېدو نو زما بدن ګلیاو شو وی دا سر دی ولې ژوندی دی وی سر مې ځکه ژوندی دی چې تا په امید کې ساتلی و چې در باندې خورم یعنی دا به م ختم دی تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې د نفس خواهشات پرېښول دې ته اهدنا الصراط المستقیم چې د نفس خواهشات پرې او د نفس خواهشات پرېښول چې دي ای خیال است و محال است و جنون دا له مستقل لیونتوب دی د نفس خواهشات د چا پلار نشته څنګه به پرېږدي نفس تقاضا وکړي چې کباب
ورځه په راځي وې کله ورپسې کوم ځای ته لاړ شي کله کوم نفس تقاضاو کی میان دریاب ته میان نفس تقاضاو کی چې صاحبہ انٹر کانٹیننٹل ابل اورز راته چاوي انټرکان کی یو پیاله چای چې دی په 170 روپۍ دی یو پیاله نو مالدادی کی څه شي بچو ویلی سم نه رام چای نو مالاغه کې روره خبره ده چې هغه اعلی کرسی وی پکې خزي مزي وي داغه ټولو قیمتونه لګولې دي نو 170 روپۍ بدرنه چای خبره خو نه نفس تقاضاو کی چې کړای تیکي د بالا مانای نه ورپسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډی ته کړه دا د نفس خواهشات ٹھیک اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب پسې تله خدای دې خوار کدا ما یو دلته مشهور کبابی دی تاسو دې پرم تاسو ټول مړی دی بس خوراک او بس کبابی سره موټر پنچر شو دکاندار سره ځکه نه استما ډرایور موټر بس ما یاره دا کباب څنګه دی وی چې ما خو 15 کال وشو چې نه دی خوړی مالولی ول زما یو میخه وا هغه مردار شو چې مردار شو دراته وی چې لکه غرزوای ما او ډیره سربا وا زبط کباب پاخه وی اگر نواغستا واورو کی خو سباله کی مکړه او خمزیدار کباب په دې خلکو مردار خدای قسم چې دې خلکو مردار اس په خلکو خړلې مردار میخي په خلکو خړلې قسم په خدای دې د انګريزانو زمانہ کې د نړۍ غوخي په ځای د سپو غوخي په دې خلکو خړلې بیا انګريزانو یو آرډر وکړ چې مذبح کې علاله وشي نو د ګډونی اخپی به ترغي پورې ور سره ځوړندې چې تر څو ټوله غوخه خلاص شي بیا مړې ګډې ما داسې تیرې کړې دي او مړې ګډې دغه لا وړي دي په دې قومي خورو تاسو راشي چې دا د خوراک ځایونه درته زوخه عمر لا باغ شله خلای او نصیبیا عمر دام قوم دی خلق منظمم کوي اهدنا الصراط المستقيم وي دی وجنا عزیزانو سوچ وکړئ چې د ټول ملک قوم په دې قهر گرفتاری او دا احساس قدر ور سره نه چې دا ګناه کوم دا هغه سړي اهدنا الصراط المستقيم ویل چې دی دا تر کومه حدا پورې صحیح دي دا به تاسو ومنئ چې د تورو باټینګونو په ځای
चिंता है पकी कौड़ों की वृत्ति कड़ी दे पदे कौम चिंता दौड़ों पटीम की मक अपने होते थे और मक ऐसे लकाई ने निवले बारे और जोले दो आगा वड़ी पदे कौम खर्च न और सड़े पखपला पेशा के बेईमान ने और सड़े पखपला पेशा के बेईमान है उसमें चाहते हुए मुलातोब पर खबर शो माल जमुन पर मुलातोब तेरू जमा मुंह दस शई लकवाइजा जो जलवा ब मेहराब मिंबर में कुनद वाइजा जो जलवा ब मेहराब मिंबर में कुनद जो बखलवत मेरा वंद आकार दीगर में कुनद वाइजा जो जलवा ब मेहराब मिंबर में कुनद जो बखलवत में रवंदा कारे दीगर में कुनद विदा वाइजान मिंबर चो गोरे से बदा इस्लाम बटोल रोड़ियो पखला कार के बवाज बारबती टके नहीं है लेकिन चूं बखिलवत में रवंदा कारे दीगर ने कुनद चे खिलवत खाने तलाशी जाए तमाशाओ का चे अलत सके न अरसड़े खपला पेशा के टाके नन्मा दे कौम पर दिमाग के दा न दिया चूली दा प्लार दे मरशो करुंबे माखाम या ख्वार शो न दोजख तजी मां चूली मुड़ुंबे माखाम तब सुद पैसे राले और द खजे जामे खर्चे और पैसे पैदा के उड़ुंबी माखाम ला नोड़ा पैदा किया चिदा बद जनावर जामनी उखड़ी जरा पसे प्रापे गंडा उनकी चिड़ुंबे माखा में अल्लाह दे अगखलो के दाने ओखे गई कि पकम कोर के माशुमान यतीमान शिवी और दागा कोर रिजे बसे नालत से पागा कौमी और नालत से पागा खल जे पागा जे के बा वो बस कलम वाला खनवर गई नो अजीजानो अरसड़े पखपला पेशा के ठग बिया वादीरा बांधे ऐसी वेशी उस मां गुंदे पसे कि पैसे रौड़ी नो लस या शल को न रौड़ी करना हुई चिलक चरता सोने वही राता सल 200 वारा पसे रौड़ी जीदास्तास खा उस पागा मरे के पादीरा खखीगी दागा माशुमान बचिम वलाड़ी लारे खखीगी दागा मोरम पास पकोटा वाला रही ईर कई जोई खखीगी मस्किया बंदे शुमा दागे पैसे वाले मौजेब की वाज न अर सड़े खपला पेशा के
د خدای نه باغي او ټاک